سوال کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ځوانانو ته دا ویلي چې تاسو کې څوک استطاعت لري د واده نو واده وکړي. د استطاعت څه معنی ده؟ یعنی څه طاقت څه دی چې انسان یې لري او د واده وکړي؟ الجواب عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا معشر الشباب اے د ځوانانو ټولګیه من استطاع منکم الباءة فليتزوج، پتا شو کې چې څوک طاقت لري نو دې دی واده وکړي. ومن لم يستطع عليه بالصوم، کو څوک نشي کولای روزي دي نشي فإنه له وجاد در سبب الله ساتي. دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. د علماء په منځ کې اختلاف دی چې دا الباء ستوي من استطاع منكم الباء، تاسو کې چې استطاعت د باء د باء ستوي نو دي کې دوه قول دي. یو قول دا دی بعضو دا ویلي دي وإنها القدرة على الجماع، او دویم قول دا دی چې د یو سړي د واده هغه پیسې خرچه هغه کولی شي. نو یو قول دا دی چې معنی د باء دا دی چې تاسو کې څوک کوروالی کولی شي او د کوروالی طاقت یي نو واده دې وکړي. او دویم قول دا دی چې دې معنی دا دی چې تاسو کې څوک د واده خرچه لري، پیسې ورسره مهر ورکولی شي، د زنانه ساتلی شي، نو واده دې وکړي. او اصل کې د دوانه خبرې په دې کې دننه راځي چې سوچ وته کې په دې کې د دوانه دننه راځي. بلکې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی دلته مراد دا نه چې تاسو کې څوک کوروالی کولی شي، ځکه چې کوروالی دا خطاب هغه چاته دی چې څوک کوروالی کولی شي. نو مراد دې څه دی؟ وی خرچه د واده تکالیف چې کوم په واده باندې راځي. د دوانه خبرې ته مراد کېدی شي. یو سړی دی د واده طاقت لري، نو د واده طاقت د په دوه طریقو سره دی. طاقت لري په معنا دی چې کوروالی کولی شي، بیمار نه دی، او طاقت لري په دې معنی سره چې خرچه ورسره شته، واده کولی شي، مهر ورکولی شي. نو دله بیا پکار دی چې واده وکړي. او کله دا واده ګوره په سړي باندې واجب کیږي، کله واجب کیږي واده کول چې کله د یریږي چې زه به په زنا کې واقع شم، یا په فحش کار کې به واقع شم، یا په حرام کار کې، نو بیا په ده باندې واده کول څه دي؟ واجب دي چې طاقت یې. او چې طاقت یې نه وي نو بیا خو پیسې نشتي، بیا روجي دي نیسي. په روجو کې الله ډېر خیر اچولی، د انسان د شهوت پکې کنټرول شي. او د دې نه علاوه چې د چا طاقت یي او په ځان نه یېرېږي، یعنې چې زه به په ګناه کې پرېوځم یا په زنا کې یا په فحاشۍ کې، نو د دپاره واده کول د سنت دي. د دپاره واده کول څه دي؟ سنت دي. او دا نن سبا چې کومه خبره راوتې ده چې په خپلو خپو ودرېږي او سبق ووایي او پلانې کار وکړي او پلانې کار وکړي، دا ټولې کمزوري خبرې دي. او اکثر ځوانان او پیغلې جنکۍ چې نن سبا په غلطو کارونو کې واقع شوي دي، هم د دې خبرو د لاسه چې په خپلو خپو ودرېږي او صبر وکړي چې سبق ووایي او صبر وکړي چې یونیورسټۍ نه فارغ شي، او صبر وکړي چې دا وکړي او دغه وکړي. د دې د لاسه په ګناهونو کې واقع شوي دي. او یو مشر سړی چې واده کړی او بچي یي او په ګیره کې سپین ولګي او په ویښتو کې سپین ولګي، نو هغه هم نن سبا دور کې په ځان باندې یېرېږي د دې فتنو نه، ځکه چې دا موبایل او انټرنېټ او دا جاخې راوتي. او یو سړی دی په سره ځوانۍ کې او یو جنۍ دي نوي پیغله شوي او څه کې پرېږدي چې په خپلو خپو ودرېږي او صبر وکړي چې سبق ووایي، ځان به څنګه کنټرولوي؟ د دې دپاره خو بیا سمه تقوا پکار ده. او داسې تقوا دا په ډېرو کمو خلکو کې هسې که ظاهره کې یو سړی وایي چې زه صبر کوم او زه کولی شم او زه ښه سړی یم، دا جدا خبره ده. خو موږ حقیقت وایو، دا یو حقیقت دی. یو مشر سړی چې واده یي او الله دې کړي چې درې څلور ښځې او ښه ډېر بچي او د ژوند ډېره برخه یې تېره کړي، دیم په ځان یېرېږي د فتنو نه. دیم چې یو زنانه تېرېږي د دپاره فتنه جوړېږي. دې چې په موبایل کې که مخې ته د زنانه تصویر راغی دا د دپاره فتنه جوړېږي. یو ویډیو مخې ته راغی، فلم راغی، د دپاره فتنه جوړېږي. یو سړی دې په سره ځوانۍ کې کته ځي او بره ځي او د دپاره دې فتنه نه جوړېږي. نو دې خبرو کې احتیاط پکار دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم استطاعت ذکر کړی، یو سوال دی چې استطاعت څه معنی ده؟ نو استطاعت طاقت ته وایي، او طاقت د واده دپاره دوه قسمه دی، بدني او مالی.
بدني دي چې د طاقت ته کوروالی او مالی دي چې د سره خرچه اوس دغه کله نن سبا کم خرچو ته ګوري دغه طاقت نه دی مراد دا طاقت نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه وی چې تاسو کې چې طاقت چې هغه شل دیګه پاکي کی او تاسو کې چې طاقت چې هغه په 100 لک روپۍ کټ وایلی او چې تاسو کې چې طاقت چې هغه داو کې د نن سبا د خبرې نه طاقت معنی د جسری سے دومره پیسي چې هغه ولیمه په مختصر کولای شي د سنت مطابق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې مطابق د صحابه کرامو طریقې مطابق ساده واده کولای شي جنې کور تر واستې شي او به ساتلی شي نو بس خبره ختم شو دغه استطاعت وی والله اعلم